یو خو مو خویندې پښتانې له کور سرتور ووتې یو خو مو خویندې پښتانې له کور سرتور ووتې بل د ځوانانو جنازې مې له هر کور ووتې کلچر مو ختم ثقافت ختم عزت مو ختم چې به مې پلار نیکه د ننګ غیرت کیسې ښودلې پښتونه وینمه د پلار نیکه غیرت مو ختم درنې مینه ولې په پښتنه مینه د سلوم امید لره چې ټول ورغ جوړ خوشحال وستای یو ځلې بیا د توسې مخ حاضر شوی په ادبي خپرونه شي د مهال میږ روغلي د ضلع جنوبي وزیرستان په زړه پورې سیمه جنتي سیمه ماکین ته په ماکین شي د پښتو د ادب ځلند ستوری دوست علي خان لیونی ژوند کو دوست علي خان لیونی چې د څه تعارف محتاج نه دی د پیرغار ادبي کاروان صدر دی او په ماکین شي پوتې کیږي نن مو غوښتل چې د ژمي په دغه موسم شي او په دغه مازدیګري شي دای د توسې سره مخامخ کی او د شعر و شاعري نه خوند وخلي دوست علي خان لیونی صاحب مننه دی چې مشته د خپل قیمتي ټایم وایسته په ټوله مخکې کا مینول ته د خپل ژوند په حواله سره تعارف وکړي تعلیمي هلې ځلې کار روزګار او مشموله وړي کوله د چیرې تیر کله زړونو په دغه وچوي مهرباني مننه او د تو د هرجزن به انتها زیات میج مشکوری او میشتوسته په دواړه لوسه سالوم کی چې میژم ویني چې منډه ترډه وایستای د پښتو د ادب د پورا توسه خپل شپه رزم په ځون یو کړی دو نو د مو سره الفاظ نشته چې زه د توسه شکریا په کیم الفاظ باندې اکم خو شکرګزار می به انتها زیاده څوره چې د مو تعلق تای زه خپل چې په مو باندې مور پلور کیم نوم یشتای دی د مو نوم دوست علي دی او ادبي د نیوشه چې د مو کیم نوم دی د متملګری خوش کړای لیونای دی نو زه خپل چې کیمیا د جنوبي وزیرستان مربا یو تاریخي کلی دی چې په داشه زیږیدلی او اکثره تعلیمي هڅې چې کومې دي مو د پېښور نه ونڅه تر ډیای خان کراچۍ ټل دوابا انګو بنو ماکین دی تا خپل د پریمري پورا سکول مو د خپل کلی شویلی دی هغې نه بعد د میټرکه پورا تعلیم مو د ماکین شکرکوټ نه کړی دی دغسې څه نه څه اکیډمۍ شي او ټیوشني نه باندې مو خپل تعلیمي هڅې ځلې شروع کړې وې نو چې کوم د مو د تعلیم کومه لیار دو د تعلیم کومه دنیو مې دو هغه زه د میټرکه پر محدوده که مو د میټرکه پوره تعلیم کړی دی او څه نه څه اسلامي مدرسې شه مو سبق ویلی دی چې هغې شه مو قرآن ختم کړی دی او یوه دوې درجې مې کتابي نه پسې وویل او نو نن سابو زه په ماکین شه کاروبار کا د مو د کمپوزینګ او د کیم پیکچر ایډیټینګ دی او سپورټس دی د مو سره سټیشنري د دغه د مو کاروبار دی دوکانونه مې دي نو بس وخت یې ژوند دی راوند دی او الحمدلله د خدای نه ډېر روزي خوشحالی تېرې شي مننه دوست علي خان صاحب دوست علي خان لیونی صاحب یقینا مینولې دوست علي خان لیونی د وطن د خور لیونی دی د ادب لیونی دی مینه خوروي په دغه ولس شي کتین کې پته مه دي څه وتار ووي نو د مو یو څه شعرونه وي چې د منظور چې کوم نوم دی دا مو کوشش مې کړی دی چې زه ربان که په شعر شي نو اوله زه د یو څو شعرونه مې منظور په نوم باندې لیکلی دي چې منظور نن سبا د میږ د پښتانې یو ځلنده ستوری دی چې هغه راوند دی ډېر کړاوي نه برداشت کوي او دریمې مخ په وړاندې د پښتانه د پوره خپل جدوجہد کو نو شعر دی چې زینا چې په میم بد معاف نکړم په میم بد معاف نکړم په میم بد معاف نکړم او په نون بد نسکور کړم په نون بد نسکور کړم په میم بد معاف نکړم په نون بد نسکور کړم او په ځواب زلونې دروړم په واو بدر بل اور کړم مننه
په میم به دې معاف نه کړمه، په نون به دې نسکور کړمه، په زوا به زلونې در وړم، په واو به در بل اور کړمه، او په را به دې راونیسم در پورې به پرې غور کړمه. په را به دې راونیسم در پورې به پرې غور کړمه، الفاظ چې سره یو ځای کړم معنی یې د منظور کړمه. او زه داسې لیونی یم انصاف به دې په ګور کړمه. حسابونه یې د لاس ګوتو په شمار کا، حسابونه یې د لاس ګوتو په شمار کا، حسابونه یې د لاس ګوتو په شمار کا، نو دا وحشي تیارې بدلې په سهار کا. زبردست. او پوړاګانې چې د امن سجدې راوړي، پوړاګانې چې د امن سجدې راوړي، تام سا د وخت موسا ورته گزار کا. مننه. سیاست یې په وړو کاڼو تس نس کا، سیاست یې په وړو کاڼو تس نس کا، پښتانه سو ابابیل ورته تیار کا. مننه. په هره سا هره لمحه هره لحظه کې د ژوند، په هره سا هره لمحه هره لحظه کې د ژوند، و زمانې ته لر او بر یو کوم اصرار کا. او خپله ژبه د لیلا او شیرینې کا، خپله ژبه د لیلا او شیرینې کا، ژبه د لیلا او شیرینې کا، پښتون قیس او کوهکن ورته تیار کا. نو منظوري لښکرې جوړې که منظوره، په دې ګام کې لیونی در سره یار کا. مننه. دوست علی خان لیونی صاحب شعر و شاعري و نره د ناور وي، بالکل مختصر ټکي شي میناول په تمه دي. د کتابه د چاپ کولو په حواله سره د څه سوچ کړی دی په مختصر ټکي شي؟ نو زه دغه بالکل سوچ مې هشته دی او کوشش مې ها دی چې زه یو کتاب چاپ کوم. نو د میږ یو تاریخي کتاب دی، پابندو ها انشاءالله کوشش کی زه چې آه چاپ کو ور سره زه د شاعر ولا کتاب ی چاپ نږدې وخت انشاءالله نږدې وخت مې او کوشش. نور میشته څار وای میناول تنده یا نه د متش. نو یو نظم دا یا د مصر خو وست کاپه غش شته دی نه دا چې کیم څه ذهن شمه پروت دی هغه درته کوم. یو نظم دا یا د حالات مطابق د میږ چې په داسه حالاتو کې به څنګه ژړا نه کوم، چې په داس حالاتو کې به څنګه ژړا نه کوم، چې یو مې وطن باندې الزام د دهشتګرد پروت دی او بل مې د کور دیوال په توپ او په ټنکونو ویجاړ، په ګودر وات منګي چې وینمه د مستو پیغلو، په شنو چینو کې مو د وینو ډنډارونه ولاړ. نو په داس حالاتو کې به څنګه ژړا نه کوم. ما د خپله حکمرانه ګیله ځکه راشي، ما ته د خپله حکمرانه ګیله ځکه راشي چې دوی بچیان په قسمه قسمه محالو کې اوسي، زما بچیان کور ته راتلای نشي په غرو کې اوسي، خو د دوی بچیان ځان ته نمونه معزز ټولوي، زما بچیان خو په کچرو کې ځي کاغذ ټولوي. د دوی بچیان خو د ورېښمې په بستر کې خوب کړي، زما بچیان د هلیکاپټرو شور او شره جاړي. نو په داس حالاتو کې به څنګه ژړا نه کوم. یو خو مو خویندې پښتانې له کور سرتور ووتې، یو خو مو خویندې پښتانې له کور سرتور ووتې، بل د ځوانانو جنازې مې له هر کور ووتې، کلچر مو ختم، ثقافت ختم، عزت مو ختم، چې به مې پلار نیکه د ننګ غیرت کیسې ښودلې، پښتونه وینمه د پلار نیکه غیرت مو ختم. زه لیونی د خپل قلم په ژبه خواست کومه د خپل ملت مشر ته، زه لیونی د خپل قلم په ژبه خواست کومه د خپل ملت مشر ته، چې وزې د پیا یم په غرونو کې ماسټر دې نه وم، خړ پړ ساده دې وم، انجینیر دې نه وم، که په نشو سر وم، لوپر دې وم، ډاکټر دې نه وم، خو د ملت مشره ما د زخم حسویلي ته پرېږده، لک شانته ما د خدای راکړې زندګي ته پرېږده، لک شانته ما د خدای راکړې زندګي ته پرېږده. مهرباني او ډېره مننه. دوست علی خان لیونی صاحب مننه دی کی ډېره مهرباني. زه بیا تاسو شکریه ادا کوم او ډېر زیاتو مشکور یم چې تاسو روغلاستئ په د خړ پړ وخت د خړ پړ حالات د پښتو د ژبې د پوره لګیا یاستئ، نو سلوټ درته کوم. ډېره مننه.
پښتین افغان ولس او د پالانډ ټکي شي څه پیغام؟ یاره د مو خو ټوله پښتین دی یا که هر څوک دی پیغام مې دا دی چې مینه وکې مینه خوره کې مینه زده کې مینه وویشې امن هدی پکښې سکون هدی پکښې ورورولي هدو پکښې انسانیت هدی پکښې که چیرې موږ مینه وکړي مینه وپېژندي نو یقین وساته چې د موږ پښتینو نه دار په دار وي نو خوره په سار وي بس مینه دو چې مینه سره وکړي د انسانیت خدمت وکړي د مو غټ پیغام دغه دی د مو خپل ولس او خپل خلک ته ډېره مننه ډېره مننه کتین کې د دوست علي خان لیواني نه په زړه پورې شعر و شاعري تو سرودله د ده عالمانه خبرې تو سرودلې یقینا چې د څه تعارف محتاج نه دی مو په اول سر ذکر وکړه یو ښه شاعر امید لرم چې د ننني بانډار یا د خپرونې نه تاسې پیرا پیرا خوانو خوښه وي ننني بانډار چې د مو سره ملګري کړله اقرار مسید صاحب او زین الدین خان ورسره ملګري یې کړل سره او میلمه ورسره دوست علي خان لیوانی که ژوند وفا وکړله یو ځل بیا د میشتو ملاقات کیږي تر بیا د خدای په امان